تاسې داسې یو خط رسم کړئ چې نسبت هغه ته ای زبر بی زبر سی زبر مثلث د ای بی سی مثلث انعکاس شي. دا ای زبر بی زبر سی زبر مثلث دی او دا هم هغه خط دی چې د دې په مټ موږ تاسې کولی شو یا د انعکاسي خط رسم کړو. لومړی راځئ وګورو چې د دې دوو مثلثونو ترمنځ واټن څومره دی یا د دې دوو مثلثونو د اړوندو ټکو ترمنځ واټن څومره دی. که چیرې د سی ټکي وګورو یا د سی زبر نو څومره واټن لري موجود دی. دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور، دا پنځه، دا شپږ واحده. نو زموږ او تاسې انعکاسي خط باید درې واحده ښکته خواته وي له پورته مثلث څخه. تر دې ځایه پورې به راولو. که چیرې وګورو یاد خط له پورته مثلث څخه درې واحده ښکته خواته او له ښکتني مثلث څخه درې واحده پورته خواته دی، نو تر دې ځایه پورې موږ او تاسې سم مخ ته تللي یو. رابشو او نور ټکي به وګورو. ای دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور، دا پنځه واحده پورته خواته ده او ای زبر ټک وګورو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه واحده ښکته خواته دی. دا ځای هم سم دی. رابشو او د بي ټکی به وګورو. که چیرې بي ټکي ته وګورو دا د وای پر محور اووه واحده دی او خط یو واحد دی، نو دا واټن اټکلا شپږ راځي. اووه منفي یو شپږ کی شپږ واحده له خط څخه پورته خواته پروت دی او بي زبر بیا له یاد خط څخه شپږ واحده ښکته خواته پروت دی، ځکه پنځه واحده منفي وای لرو او خپله خط په مثبت یو کې دی چې بیا هم شپږ واحده کیږي. نو په دې معنی چې زموږ او تاسې دا خط په سم ډول رسم شوی.